أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ثابت دی په بیان کې یجب واجبیږي بعد السلام ورسته د سلام واحد یو سجدتان دوی سجده، یعنی بیان د سجده سهو دی چې یو سړی په لمانځه کې خطا وځي نو پر د باندې سجده سهو واجبیږي. سجده سهو چې پر سړی باندې واجبیږي په هغه حالت کې واجبیږي چې د یو سړی سره واجب کار پاتې شي، یا فرض کار جن وزندېږي، یا فرض کار جن زیات شي، د لمانځه یو کار زیات وکړي نو په دغه باندې سجده سهو لازمیږي. یجب واجبیږي بعد السلام ورسته د سلام واحد یو سلام، یو طرف ته چې سلام وګرځي سجدتان دوی سجده و تشهد او تحیات بوي و سلام بیا به سلام وګرځي. لو قدمه کده مخه کوي رکنن یو کار د خپل ځا څخه مخ کوي او اخره هو یا یو زنداوي نو په دې باندې سجده سهو لازمیږي. او کرره هو یا یو کار مکرر کوي دوه واره کې و رکوع یو کېږي په لمانځه کې په رکعت کې د دوی رکوع وکړي، یا سجده دوی کېږي د درې سجده وکړي، په دې باندې سجده سهو لازمیږي. او غیره هو یا تغییر ورکړي واجبا و واجب ته واجب جن پاتې سو، لکه د بعض خلکو سره اوله ناس ته پاتې شي نو کچیر ولاړ سولو بس اوله ناس ته د بیا نه راګرځي نو بیا به په اخر کې سجده سهو وکړي. او ترکه یا پرېښوي ساین په هیر سره که رکوع لږ رکوع قبل قرات د مخه د قرات نه دی شروع کړي د رکوع لاړې رکوع د مخه وکړ، یعنی په هیر سره د مخه دا کار وکړي. و تاخير او زندېدل قیام د ولاړې له ثالثتي و دریم رکعت بزیادتي په زیاتوب سره علی تشهود پر تحیات باندې د تحیات باندې په اوله ناس ته کې ناسو نو تحیات در عبد رسول په ورواړول دورې نور په وزندول نو چې الله مسول دا څه وویل نو کده ولاړ سول بیرته و دریم رکعت نو پر د باندې سجده سهو لازمه ده، ولی د هغه اوله ناس ته وزندول لږ بزیادتي په زیاتوب سره علی تشهود پر تحیات و رکوعین یا دوی رکوع وکي والجهر یا په زور ول فيما خاپتی په هغه ځای کې پټ ویل کېږي د ماښام لمونځ دی، د ماخستن لمونځ دی، د سهار لمونځ دی، په دې کې په زوره ویل کېږي. او د مازګر او د ماسپښین په لمانځه کې پټ ویل کېږي، په پټ لمانځه کې د په زوره قرات ووایي یا په زوره لمانځه کې د سوکه قرات ووایي، دا باندې بیا سجده سهو لازمیږي. و ترک پرېښول القعود الاولى د اولې ناستې اوله ناسته جن پاتې سول، اوله ناست خو به د عبد الرسول پر تحیات وایي هغه د ده څه پاتې سو دی ولاړ سو. ویؤل الکل دغه راجع کېږي دا ټول واجب ته دا رسېږي الی ترک الواجب و ټول واجب ته چې کوم واجب دي چې ټول واجب هر واجب پاتې کېږي په دغه باندې بس دا حکم دی سجده سهو پر د باندې سته. او هر فرض چې ځنډېږي د خپل ځا څخه پر د باندې دا حکم دی چې دی به سجده سهو کوي. یا هر کار د لمانځه مکرر شي چې په لمانځه کې یو وار کېږي دی دوه واره وکړي درې واره وکړي نو په دا باندې واجبېږي سجده سهو. او که چیرې فرض د سړي څخه پاته سو فرض یې نه وکړي په دې باندې لمونځ فاسدېږي، لمونځ نه صحیح کېږي نو خو لمونځ ولاړې فرض پاته سو او که واجب پاته سي په سجده سهو پر کېږي. ولا تجب نه واجبېږي بسهو المتم په خطا وتلو د مقتدي سره بل بسهو الامام بلکې په سهو د امام سره چې پر امام باندې سهو لازمه سو پر مقتدی لازمه ده، او که پر مقتدی لازمه سو پر امام نه لازمیږي. ان سجده که سجده وکړه امام والمسبوق مسبوق یسجد سجده دی وکي مع امامي سره دمله مسبوق به هغه څوک دی چې د سې څل مز تیر سوی ګوره یو سړی د لمونځ تیر سوی دی دایراله په امام پسې ودرې دی نو په امام پسې ودرې امام باندې سجده سهو لازمه سوی د وخت د مخه هغه سجده کول دی د امر سره وکي دا سجده. وإن لم يقعد كنكش نستي اول وار وهو د الیه و دغه ناس ته اقرب نږدې قاعده کښې دی یو سړی دی د اول ناس ولاړ سول ور چې ولاړ سول د پیات سو یا ژغ امام باندې ژغ وسو چې تحیات ده کدی د ناس ته حالت نږدې و کښې دی ولا سهو نست علی پر د باندې بس کښې دی پر د باندې سهو نست ویلا کچیر نو قام ولاړ یعنی د ولاړ و حالت نږدې بس ولاړ دي وسجد سجده دی وکړي سهو د پاره د سهو یعنی د خطا سجده سهو دی وکړي. کچیر د ولاړې څخه کښېناستې دا لمونځ یې خرابېږي. ګوره د ولاړې څخه کښېناستې لمونځ یې خرابېږي ولې د فرضو سره علی واجب له او کچیرې دی ولاړ سوی و بس پسې ودې درېږي که واجب پاتې شي په سجده سهو باندې پوره کېږي. وإن لم يقعد که نه کښېناستې اخرا په اخر کې قاعده کښېدي نماز راوخته لم چې سجده یې نه یې کړې و سجده لسهو دپاره د خطا. وإن سجده که سجده وکړه تحوله وګرځېده فرض و فرض نفلا د نفل ده و زم سادسه شپږ نور سره ملګری کې ان شاء که خوښ و ان قاعده که کښېنسته اخرته په اخر کې ثم قام بیا ولاړ سو ساهیان په هیر سره عاد راودي ګرځي. ګوره دا بیا چې دی
کچیر په اخره ناسته کې دی نه کښېناستی بس ولاړ سو سیده پنځم رکعت څلور رکعت یې وکړه خو پنځم رکعت ولاړ سو د دا فکر دی چې دا څلورم رکعت دی نو د کچیر اوله ناسته نه وکړه دی چې پنځم رکعت ولاړ سو بیرته په ولاړه کې دی خبر سو بس کښېني بیرته په اخره کې د سجده سهو وکړي او کچیر پنځم رکعت پسې وکړي سجده یې وکړه بس ټول لمونځ د ولاړې فرض یې ولاړله دا نفل جن جوړ سو شپږم رکعت یې ورسره ملګري کې دا شپږ رکعت به عبارت نفل سي او کچیر پر څلورم رکعت باندې کښېناستی بیا ولاړ سو د چې اوله ناسته ده و پنځم رکعت ته ولاړ سو نو عبارت چې پنځم رکعت ته ولاړ سو بیا د په یاد سو یو پنځم رکعت چې وکړي او دا پنځم رکعت دی بس شپږم دی ورسره ملګري کې نو باره دا څلور رکعت فرض سو دا دوه رکعت نفل جوړ سو ان شاء الله خوښ سو ان قاعده کښنه الاخره ته په اخر کې ثم ورسه قام ودر دي ساهيا په یره سره عاد راودي ګرځي ما درها وخت لم يسجد چې سجده نه کړي وسلام سلام دی وګرځي وان سجد ک سجده وک تم فرض پرسو وزم سادسه شپږم رکعت ورسره ملګری کې وسجد سجده دی وکي لساوي د پاره د خطا ورکعتان دوه رکعات نفل سول ولا يتنوباني او ندريج عن السنه الظهر د سنت د ظهر دا بیا دی یو سړی د ماپښین پر منځ ولاړ دی دا رقم سول چې پنځم رکعت ولاړ سو ناسته وکله او څلورم رکعت باندې د چې ولاواله ناسته ده پنځم رکعت ولاړ سو پنځم رکعت چې وکي دول او دا خو دغه وکل دا پنځم رکعت اشپږم د مر سره ملګری کې باره به څلور رکعات فرض سي دا دوه رکعات به نفل سي یعنی دغه دوه رکعات د سنت شمارل کیږي چې دی وای بس هغه دوه رکعات سنت ز په اخر کې د ماپښین د منځ ورسته کوم دا غسه نه دریږي پر هغه ځای باندې و من هغه څوک اقتدا وکي په دې سر فيما په دواړه کې صلاهما دواړه دی وکي و ان افسد کچیر فاسد کې قضا هما د دوه رکعات قضا دی بیا راوي و اذا وسجد ک سجده وکي لساوي د پاره د خطا په نفل کې لا يبني بنا کیږي و ان بنا ک بنا وک صح سيدي دا بنا د بقات تحریمه وان سلام ک سلام وګرځي مناقصک علی پر د باندې سهو ول یعنی سجده سهو پر د باندې ول د سلام وګرځي په ودی په صلات په منځ کې ان سجده ک سجده وکل بسید ویلا ک چیر نو کلا بیان دي ومن هغه څوک شک ک شک منو اول مرتن اول وار انه دی کم صلات سول منځ کړي استناف راوځي ګرځي دال منځ دی راوګرځي دا فکر و چې ما به څو رکعات څونل منځ کړي یو رکعات دوه کړي دي نو دی څه شو کې په دې کې شک منځ دوه مې کړ دي ک یو نو استانه راوځي ګرځي وین کثر ک ډیر منځ کړي ولو اخذ بغالب ځون یعنی المنځ پر کړي دي په دې کې د شک منځ څلور دی کدرې دي څلور سو ک پنځم ته زول اړ دا کې شک منو بغالب ظنه په غالب ګمان چې د ګمان پر کوم خوا ډیر دی په هغه څه دی وخت وین لم یغلب ک غالب نو فبالاقل د کم دا غالب ګمان ور سره چې توا څو رکعات دي څلور دی کدرې دي په دا ګمان دی غالب نو ور سره فبالاقل د اقل څه دی وخت د کم اندازې دي شروع کې بس ويقعد کشیدنی حيث سرکم توهم د فکر او ګمان دي اخر صلاته پر اخر د منځ باندې اخر د منځ کې دی هغه رقم بیا وکي پر اخر د منځ دي کښین ویني د اخري ګمان چې شو پر څو باندې وو درې رکعات دي کڅلور بس څلور دی وکي هغه منځ هغه رقم پر کې لکه څنګه چې پر د پر بالي هغه رقم دی پر صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.